سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د شنبه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومي 14مه او د 2026 زیږدیز کال د جنوري 6مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 18 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې 2 اونۍ مخکې پیل شوې وې د رئیس آریانا لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د زابل په میزانه ولسوالۍ کې د 150 غېږنیونکو ترمنځ د غېږنیونې سیمه ییزې ازادۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د 10 لوبډلو ترمنځ د ټبال کرکټ سیالۍ چې 2 اونۍ مخکې پیل شوې وې د فایزي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د بغلان په مرکز بغلان ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د فوټبال ګروپي سیالۍ د شاهین شجاع لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. او د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د ننګرهار د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست په لارښوونه د حصارک ولسوالۍ اړوند په شهید محمد اکرم تلاش تکواندو کلب کې د تکواندو سیالۍ او د کمربندونو ازموینه ترسره شوه. د معلوماتو له مخې دغه پروګرام د 10 تنو ورزشکارانو ترمنځ د استعداد او ظرفیت لوړونې په موخه ترسره شو چې تر ازموینې وروسته مستحقو شاګردانو ته بېلابېل رنګه کمربندونه وتړل شول. یا د سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې ترسره شوې او د 15 لوبغاړو په بریا سره پای ته ورسېدې. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.